سپ منډیلا رننګ یو هغې نه بعد چې کوم دی دوی سپ والا وهلی دی په دې سټ باندې د هغه د اوس نظر نه لګي غوږونو کې شړنګا ده برین کې چې کوم دی دوی شاته چې کوم دی دې کې زخم راغلی دی وجه نه د دوی سترګو کوم رګونه دي هغه خراب شوي دي اوس دوی نظر مسله ده دوی ته بالکل څه نه ښکاري دوی به تاسو ته ووایي چې څه مسله وته څه زبیر ورته ووایه څه چل شوی پرون زما منډه وه سهار کې دویم راوند کې زما منډه وه چې دویم راوند کې ما منډه ووهله پاس شوم ګیټ باندې دننه شوم دوی ویلې کښېنې وال ټکول یې کول واړه ځکه نه کېناسته سټوډنټانو ویلې وایي چغې وښیي چې دوی اف آی والا اس اف والا فایلونه وې ځان سره اخیستو یو یو له به ورکوو چې دا زما کس دی هغه یې مخکې کول واړه دې د وجه نه کېناسته دوی وال ټکول کول بیا اخره کې دوی ویل دننه شئ ټول چې دننه شو بیا د هغه شربت له زه راوتم ما ویل چې زما هغې کې ټیم ډېر دی شربت به وڅښم د ګیټ سره شربت خرڅېدو دې وخت کې اس اف والا رامنډه کړې شاړه خینې ووایم بې پامه دوه ډبې راکړل ما ورته ولې دې وویلم نو ما ته یې ویلې نور کسانو رامنډه کړې ونیولم ما ته یې ویلې اوس په دې ځای نه غیب کړو بیا به دې پته هم نه لګي خو سم شه ما باندې एकदम سترګې تورې شو چکر را باندې راغی زه راپرېوتم بیا پکې ته کېنولم بیا هغوی وې داسې ډرامې کې بیا په درې کسه ونیولم بیا د هغه بهر یې راویستلم بیا کس راغلی هغوی هغه غاړه واړولم په سر یې اوبه واچولې اوبه یې راکړې په ما ړچ لګېدلی و بیا هغوی ویلې ایرپورټ ته دننه کړم کمانډر والا آواز ورکړو دا کم خوا بوځي هغه ورته یې دې بونو پکې ته کېنو سرجي وایي بیا چې کېنولم بیا یو کس راغلی هغه ورته ویلې دا سترګې سرې شو دا هسپتال ته بوځي هغوی ورته ایمایروم وایي ایمایروم به دغه ځای کې نږدې و هغوی ته یې بوتلم هغوی ورته دې ځای کیس نه دی ډاکټران یې راکوز کړو دا وایي علاج ته بوځئ بیا هغوی علاج ته بوتلم بیا ویل دې بل ګیټ ورته کولاو په هغه ګیټ وباسي په هغه طرف کې مرې دي دوی بیا ویلې چابیان یې راورته چابیان په چابیان یې بل ګیټ کولاو کړو چې په هغه طرف راویستم بیا بل ځای ته راوستم هلته کې راله هغوی سترګو کې دوی مو وي واچوله هر څه یې وکړه بیا ویل دا علاج ته بوځئ خو داسې ووایي چې وایي هغه کې راپرېوتی رنګ کې راپرېوتی داسې مه وایي چې چا وهلی و داسې څه ذکر مه کوئ بیا هغوی زه کېنولم کیرې ډبه کې بیا بوتلم بیا هلته کې هغوی ډاکټر راغلی بیا چیک اپ میک اپ وکړو بیا زما ورور ته یې کال وکړو بیا هغوی راغلی دا چې پرون چې تللی نو زه تقریبا 2 بجې ورورسېدم چې دوی له ورورسېدم دی په لاوارثو کې اچولو چې دلته د څوک شته د ونه هغه کس چې کوم دی نه خپل شناختي کارډ ښودلی نه یې څه کړي د هغه کس چې کوم و ایسپ والو د دوی سترګو که تاسو وګورئ دا سترګې سرې دي بالکل د دوی نظر اوس نه لګي د دوی په چې کوم دی دا شاته چې کوم دی باندې ګزار خوړلی دی دا دې ځای کې زخمي دی دا ځای پړسېدلی دی بالکل دا ځای پړسېدلی دا که تاسو دغه دا ځای پړسېدلی دی او دې وجه نه دې ځای کې زخم راغلی دی ایم آر آی والا اوس مونږ نن وکړه پرون مونږ ټوله ورځ هسپتال کې تېره کړې نن هم تېره کړه دا اوس 12 بجې راغلو دا چټونه دي پرون مونږ له نه رپورټ چا اخیستو نه رانه چا زمونږ چا خبره منله چې کوم کس ته خبره کوله هغه به چې نه دا تاسو نو چې کوم دی دا مونږ نه راکوک شوی نه د مونږ وال نه دي کړي خو هغوی چې کوم دی ویل چې دا درس وړلی چې کوم مونږ دا خبره وکړه چې مونږ میډیا والا راغواړو یا دا چل کوو نو هغوی چې کوم دی غونډ افیسران چې کوم وو هغه غونډ مونږ له راغلی اول ته مونږ ته ودرېدل په اثر باندې چې دا چلې داسې چلې یو کس به رحمن الله سچو چې څه چلله وکړم څه چل وکړم خو دا خبره ختمه کړه مونږ له لالچ راکوو خو مونږ هغه خبره ونه منله مونږ بیا هم نن رپورټ کړی دی